ما ته مفتی صاحب ستا یو کلیپ مې په سیګرټو واورېد وایي 2 پیرې مې په تبلیغ کې 4 میاشتې لګولي ګیره مې د کله کله پټکې مو 15 وخت مونږ کوم غش کوم تعلیم کوم جمعات کې بیان کوم خو سیګرټ مې نشي پرې خاو دي او ستا یو کلیپ مې واورېد د سیګرټو ډبې مې داسې رانه چوړ ک توبه مې کړه چې نن نه پس به سیګرټ نسکم تا ته زه څوک یاد کم چې چا توبه وکړه څوک ډی ته شو بهرحال ځان له بیل ټایم غواړي توجه سیګرټو نه او دا کم کسان چې سیګرټ کې زه ته پهله معافي غواړم ما معاف کې او بیا برابروم ګوره په مدرسو کې لایبرري شته سکول کالج یونیورسيټي کې ملایب ما ته وایا چېرته په لایبرري کې داسې یو کتاب شته چې په هغه کتاب د هغې ټاپک د هغې هیډینګ ها د هغې عنوان دی سیګرټ کې فواید شته داسې رایټر شته مصنف شته چې د سیګرټو فایدې لیکلي شته نه بیا دا سیګرټ څه کوي خولې نه دې لوګي راوځي د پوز نه دې لوګي راوځي دا ستا خوله پوزه ده که د ریل ګاډي سلنسر د اکسلیټر پرېږده توجه ما ته یو کس وایي چې سیګرټو کې ډېر ماهر یم ما یې څنګه ماهر یې وایي په خوله لوګي راوباسه دا په خوله لوګي راوباسي ما بیا دا ټول راوباسي زه په پوزه لوګي راوباسم ما دا ټول تا کې کمال څه ما ته مفتی صاحب زه په غوږونو لوګي راوباسم ما ورته په دې شامټونګ دې لوګي راوباسم د خیرن بچیا ته لوګول راغلی ته به لوګي راوباسې لحاظ دا د مور په نفس کې موږ زمانه عرصه مدت وخت تېر کړي 9 میاشتې څومره په هغې کې څه موده زموږ په جوړېدو او 4 میاشتې کم او بیش موږ خوراک کړي لنچ هم هلته کړی بریک فاسټ ډینر ناشته هم کړې ده هلته دا هلته د مور په نفس کې چې موږ خوراک کوو په خوله هم کړي که په نوم باندې وایه دا په نوم باندې هلته خوراک ولې نه و ایجي صاحب هغه خوراک یې تاله هلته په خوله درد نه که ځکه خولې دله پاکه وساتله ځکه چې دې دنیا ته لاړ شي دی به په دې خوله باندې کلمه توحید د لا اله الا الله ذکر کوي دی به په دې خوله باندې قرآن تلاوت کوي دی به د الله ذکر کوي دی به درود شریف وایي دی به استغفار مسلمانه انګریزانو ته مه ګوره ستا خوله د چرسو دپاره نه ده ستا خوله د سیګرټو دپاره نه ده ها ستا خوله د شراب او آیس دپاره نه ده ستا خوله د ګندګۍ دپاره نه ده مسلمانه شریعت وایي ستا خولم پاکه ده ستا جوټه هم پاکه ده اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک چې الله پاک دے قرآن پاک دے بدن پاک واړي لباس پاک واړي سوسایټي د منشیاتو نه پاک واړي تصور پاک واړي سوچ پاک واړي عقیده پاک واړي خوراک کلو حلالا طیبا صرف حلال نه دی ویلي حلال خوره خو پاک خوره پاک ما تا ته د اختر پر ورځ عیدګاه کې ویلي چې د قربانۍ ورځ غوښه په 3 ورځو کې ختمه که په څو کې او که چا سره ښه سهولت یې سټور کولی شي سټور دی کې خو دا غوښه تقسیم کې یا په مدرسو کې طالبان نه ولېږي هغې له چل ورځي خو دا په کورونو کې چې خلکو سټور کړي ما ته دا ووایه په ړومبۍ 2 درېمه ورځ چې د غوښې کومه ذایقه وي او بیا یې ته سټور کړي او بیا پکې به د دنیا ادرک او اوږه واچوي او پخې کې ذایقه کې فرق راغلی که نه دا خو مردار چرګ راوړه مردار او ښه مزدار تړکه ورته وکړه پیاز ټماټر ادرک اوږه پکې واچوه که ټیسټ او مزه پکې پیدا نه شول دا ګز او دا معده چې ذایقې بدله شو میډیکل اعتبار سره دا مفید نه غیر مفید دي او په شریعت کې مکروه څه شی دې وجه نه حلال خوره پاک خوره رزق حلال مسجد مدرسې له حلال ورکوه پاک ورکوه خپل کاروبار به د شریعت مطابق جوړو سنگل شا پرېږدې ډبل شا پرېږدې انډر پلی پرېږدې څه خلک سنگل شا تباه کړه څه ډبل شا تباه کړه تخبیه کې خو ډبل شا والا کار نه کړي مضاربت څوک تباه کړي دي که نه هلکه په مضاربت کې به مبیعات شرط دي چې ته چاله پیسې ورکې او کاروبار پې کوي نو تا ته به دا چې ستا په پیسو زه دا کاروبار کوم ایجنټ په ایجنټ چاته به د مبیعې پته نه وه چې کاروبار پې څه کوي وایه پته و چاته ته د مضاربت نه خبرې د فقه حنفي د بیع او د شرا دپاره 14 اصول ذکر کړي څو اصول د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه سړی سودا اغسته خرڅول بازار ته نه وته چې په بیع او شرا به نه پوهېده اوس خو په بیټک کې هم خلکو چپس او پاپړ راځوړند کړي وایي زم دکاندار شم دکانداري ډېر اسانه ده التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین چې هغه تاجر چې امانتداري کاروبار صحیح کو مدرسې آبادي کو خانقاهونه تبلیغي مراکز آبادو به انشاءالله او دا مدرسه د دې مدرسې بار پلاټ دی د مدرسې والا مشوره دا وه چې دا پلاټ مونږ چا سره مارچه کوو او مارچی سری 10 लाख रुपए غواړي 10 که 8 लाख रुपए غواړي ما مونږ به د مدرسې ځمکه مارچه کوو او بیا به 8 लाख रुपए ورکوو ما مونږ د سراډو مارچه کوو نه
دا 8 लाख نه ورکو دا کمی دي دا کمی څنګه چې مولانا صاحب خبره کړې و چې د 10,000 اعلان چا کړی وي دا ما اخلي ویډیو کنه پته ده ما مولانا صاحب چې ما اخلي ما ټیک ته مونږ نه اخلو چا وی دا ولي مې مولانا صاحب چې دا لګي د مولیانو په لګو کار نه کیږي په داس کېږي توجه دا سی به کې چې کومه د مدرسې زمکه ده به د مدرسې او دا بل پلاټ چې د ارچا د چې دی و چې مارچ کوي دام د ناخلو قیمت دی ولګي ټیک ده د مدرسې زمکه به پزمکې او هغه به واخلو ټوټل اسټیمیټ په لګوا دا مدرسه به آبادو په دې کې به د قران کورس شروع کوو د څه کورس الحم په دې شکر وباسو الله ته سجده وکړو چې موږ د قران د حدیث کورسونه په مدرسو کې کوو خلک د باجو کورسونه کوي موږ ته په دې کورس باندې فخر دی څه شی دی موږ ته په جامع حقانیه باندې فخر دی ها ما ته په جامع عثمانیه باندې فخر دی ما ته په اسلامیه جمهوریه تانه باباجي په مدرسه باندې فخر دی ما ته په ابن عباس باندې فخر دی ما ته په ټولو مدرسو دارالعلوم شیرګل باندې دارالعلوم گجرات باندې فخر دی دارالعلوم کراچۍ باندې فخر دی دارالعلوم سرحد باندې فخر دی جامع فاروقیه باندې بنوري ټاون باندې اشرف المدارس خیر المدارس باندې ها جامع حفصه للبنات باندې ما ته په تمام مدرسو باندې فخر دی کورسونه پکې د قران او حدیث ته پدې فخر دی او خلکو ته په باجو فخري موږ د قران حدیث درسونه کورسونه ان شاء الله جنت ته رسي او دا ګوره چې کوم څه سره مینه اخر وخت کې هغه وی کنه تاسو به کتلی چې کلم مسلمانان چې په قران حدیث مینه کې دا چې مرشد د قبر خپوت او سرته سوي لیکيږي قران وای سوي لیکيږي قران وی لیکيږي او تاسو به ډیر باجو ولا کتلی چې د مرګ نه پس د قبر خوا کې باجی وي تاسو چرته یوټیوب باندې کتلی ها هغه کسان نستی باجه ورته لګولي دوپړې وي او هغه کس مړی هغه د دغه مشعار وي او تړمبک شروع کړي دغه په خوا کې د قبر په خوا کې نو ما د دې ډولکو سره مینه وا او بیا چې خخیم په ډولکو باندې او چې کله دفن کین د دوا په ځای باندې بیا ډولکی وي ډولکی چرته دا کلیپ چا کتلې کتل پښتو کې ښه خو جبه بل شانته پښتو د بهر باجو ولا پښتانو کنه تاسو ټول سوچه پښتانه یې بهرحال مدرسې بابا دو ان شاء الله دا پلاټ مونږ دغه کوونه مارچ کوونه دا پلاټ به د مدرسې هغه پلاټ اخلو کم سے کم دغه قیمت به ټوټل څومره 18 लाख اله بیله 18 लाख دا خلک 2 کروڑ ورکول ته تیار دي 18 लाख خبرډینګ هم جوړو دا سي هغه کسان چې په خپل ځای ماته چې ان شاء الله العزيز زه په مدرسې نن کوم زه په اسلام غیرت کوم زه په پښتو غیرت کوم زه په دین غیرت کوم او ان شاء الله د اولاد د بچو د سرپرستۍ د تربیتګاه مدرسه اداره د بنین بناتو لپاره جوړم کم سے کم چډیرنی 1 लाख रुपए اعلان زکم کنه کسوي کمیاش پسې دا بزور کوم د مدرسې د ازمکه بمي او دا بلم زاخلم وای شروع کې پهله چې کوم جی سه بودر دا بنیاد شه ولي کده جی سه ماشاءالله جزاكم الله ماشاءالله جی ماشاءالله ربا ستا په دین غیرت وک رب غیرت په وک دنیا آخرت خیسته کا ماشاءالله جی بل وای یو بل بنیاد جوړ شو اب آغاز شو 17 کسان پاتې دي جی 17 ایله بیلا